ولړ په دروازه کې دا بلال आवाज کوي نا ولړ په دروازه کې دا بلال आवाज کوي نا وای یا رسول لګ روزا بهر دال منذر کا سحر دا ولړ په دروازه کې دا بلال आवाज کوي نا ولړ په دروازه کې دا بلال आवाज کوي نا وای یا رسول لګ روزا بهر دال منذر کا سحر دا اول پاک حضور بلال دراشا ردن نشا سخت پا تکلیف پروت یم خبر مل باد نشا اول پاک حضور بلال دراشا ردن نشا سخت پا تکلیف پروت یم خبر مل باد نشا لموز در لدر کڑی ما پزائی دے او درینا لموز در لدر کڑی ما پزائی دے او درینا اے بلال لڑشا ہوا صدیق اکبر دال منرگا سہر دال ولړ په دروازه کې دا بلال आवाज کوي نا وای یا رسول لګ روزا بهر دال منذر کا سحر دال و پاشو په جنا بلال پسار کې خود لسونا ویلی مصیبتا ما دیو رگل امیدونا و پاشو پڑنا بلال پسار کے خود لسونا ویلی مصیبتا ما دیو رگل امیدونا کاشت زبیدہ لمورا نوانا مزینا کاشت زبیدہ لمورا نوانا مزینا گڑ شپ مسجد کی سائے اگڑلا اکثر دال منذر کا سحر دال ولړ په دروازه کې دا بلال आवाज کوي نا ولړ په دروازه کې دا بلال आवाज کوي نا وای یا رسول لګ روزا بهر دال منذر کا سحر دال محراب چکل ولی دو صدیق بک حضور نو چغی دخلنا اوت بدر مامور نو محراب چکل ولی دو صدیق بک حضور نو چغی دخلنا اوت بدر مامور نو پہ ودل بے ہوش آس خواب سل گئی وحینا پہ ودل بے ہوش آس خواب سل گئی وحینا دغا شور مشور پو وقتن ناشو سرور دال منذر کا سحر دال ولړ په دروازه کې دا بلال आवाज کوي نا ولړ په دروازه کې دا بلال आवाज کوي نا وای یا رسول لګ روزا بهر دال منذر کا سحر دال وکړه پاک حضور بی بی فاطمه د خپختنا ویلی وایا حال دغا آواز رضی دسنا وکڑا پاک حضور بی بی فاطمه دا خپختنا
ولی وایا حال دغه اواز رزي دسنا دیول آسو خب جڑی چتان مندوینا دیول آسو خب جڑی چتان مندوینا اور د جدائی لگ دلے دے زگر دال منظر کا سہر دا ولار پدر وزا کے دا بلال واس گوینا ولار پدر وزا کے دا بلال واس گوینا وائی یا رسول لگ رہو دا بہر دال مزر کا سہر دال رہو وقت حضور حضرت علی ابن عباس وائی اول جانور باندھ وائی چولاس رہو وقت حضور حضرت علی ابن عباس وائی اول جانور باندھ وائی چولاس رو رو کا دم منادا جمعت پتر ابک دینا رو رو کا دم منادا جمعت پتر ابک دینا لمنزی ور لور کڑو پٹائی ورغل پر ہر دال منظر کا سہر دال ولڑ پر دروازہ کے دا بلال واس گوینا ولڑ پر دروازہ کے دا بلال واس گوینا وائی یا رسول لگ رہو دا بہر دال منظر کا سہر دا وائی یا رسول لگ رہو دا بہر دال منظر کا سہر دا وړاندې کېږي په ډېره مینه د ایوبي اسلامي سټوډیو له طرفه په اواز دی بلبل بنو جناب نتخوان گل خوبان ککی او ریکارډینګ انجینیر جناب نتخوان ایوب رحمان ایوبي طرف ته واتس اپ او د فرمیشي نظمونو د پاره دا نمبر مه هېروئ 0330 16 20 630 والسلام.